په سودا کې چې څوک په دروغه قسمونه کوي د دغه به په قیامت کې څه سزا وي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته وایي 3 ډلې دي الله به په قیامت کې نه په نظر د رحمت ورته وګوري نه به د دوی صفایي وکړي، د دوی دپاره سخت عذاب ده. حضرت ابو ذر رضی الله عنه ما ورته ویل دا څوک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ دا خو سخت برباد دي چې دومره سخت خدای هم دې وساتي چې الله نه په نظر د رحمت ګوري نه د دوی صفایي کوي، عذاب علیم ده ورته. وایي دا 3 ډلې دي. منان چې چا سره نیکي کړي بیا احسان په باره یې بیا سړي باندې پیغور ورکوي، ازي ورکوي، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بل والمسبل ازار دا پرتګونه چې د بیړۍ نه لاندې دا د کبرجنو خلک عادت دغه متکبرین چې حقیقت د تکبر په نیت باندې کوي نو خو سخت عذاب د پور د جهنم بسوځي. چې تکبر په نیت نه وي خو عادت جوړول بیا مکروه تحریمي دي. اما که کله کله به اختیار سړي بیخي پام نه و کله کله پایچې ټیټې شوې بیا پروا نه لري، لکه صدیق اکبر رضی الله عنه ته چې نبی علیه السلام ویل. دوم دا دریم هغه خلک چې خدای پاک په نظر د رحمت ورته نه ګوري او عذاب علیم وي، هغه چې سودا کوي په دروغه قسمونه پکې کوي، ایمان په دومره وخت ده او په دومره نه تر وخت یا ما په خپل په دومره کړی ده په دروغه قسم کوي پیغمبر باندې نه کړي. نو دغه 3 ډلو لپاره بیا سخت عذاب ده. دا چې سودا سره کوي تجارت نو وختي چې ځي بازار ته کاروبار ته نو بیا خدای پاک برکت ډیر کې پیدا کوي. دا چې موږ نن برکتونه نشته تر 11 بجو ویدې په کور کې د 11 بجو نه بعد غټ بازارونه خلاصيږي. دا وګي ذاتی نه مړیږي نه په کاروبار کې خدای پاک برکت پیدا کوي. یو صحابي مبارک چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه خدای پاک د ما امتیانو ته چې په کارو کې اول دی وخت کې کار ته ځي برکت پیدا کړي د عمل شروع کړ وای دومره دنیا ډیره شو چې اخر په حساب باندې نه رسیدو. یقین و اعتقاد و خدا معنا نه چې وختي ځای لمونځ مه کوه جامه پرېږده روان شه. هلته خو بیا بل حدیث مبارک ده هر سړی چې سهار راپورته کېږي یا ځان په الله خرڅوي یا ځان په شیطان خرڅوي. که چا اودس وکړو جومات ته لاړ ځان یې په الله تعالی خرڅ کړو. ځکه بیا مبادله د مال بالمال نه، مبادله د شی بالشی. کله نفس وي ان الله اشترى من المؤمنین اول چې منها ذکر کړي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم ځان خرڅول دی مال شته، کله ځان خرڅول دی کله مال خرڅول دی، تبادله دی مال په مال باندې. او چې څوک سهار راپورته شو دکان ته روان شو لمونځ یې پرېښی جمع یې پرېښود دغه ځان په شیطان باندې. بکورت دا معنی لمونځ وکړه تل مرخطو ذکر وکړه، لمونځ وکړه تل مرخطو ذکر وکړه، 2 رکعاته نفلم چې اشراق پسې وکړه بیا نو روان شه. ولې موږ تاسې مخکې حدیث ویلی و څوک چې د سهار نه تل مرخطو پورې ذکر وکړي او بیا 2 رکعاته نفل وکړي الله دې دغه ورځې ټول مهمات ورته اسانه کوي که نه اسانه کوي، ټول کارونه حلال کوي. دا معنا نه وخت چې دا عبادت ورته پرېږده. خوبونه ما که تر غرمې پورې سهار تر مرخطو د خدای په ذکر تیر که د هغه نه بعد بیا وختي ذاتي راشه دکان خلاص که خدای پاک په برکت کې پیدا کوي. کاروبار کې الله برکت پیدا کوي او چې سستي وي بیا برکت نه. نبی علیه السلام دغه خلکو ته دعا کړې ده او دغه دعا په برکت چې هغه کوم صحابي د عمل وکړه حضرت صخر غامدي بیا دنیا دومره ډېره شو چې حساب ته نه رسېده.